سړیمشي هرکلی درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. موږ راغلی یو د پغمان ولسوالۍ کوبکي کلي ته. دلته بیا خبر شو چې یوه چینه ده د کربوړي په نامه. دا چې نور جزئیات یې څه دي له موږ سره اوسئ له کاکا او د حسیب الله ورونه پوښتنه وکړو که تاسو سره به شریک وکړو. کاکا لومړي سر کې تاسو ځان نه وپېژنئ معرفي کړئ. زه خپله په نوم د شیرمحمد محمدي یم. محمدي صاحب محمدي صاحب او دا د ساحه د کوبکي ده صاحب. او دا په نوم د ګورخانه دغه منطقه په نوم د ګورخانې ده. دغه ساحه ګورخانه نومیږي؟ او دا ساحه ګورخانه نومیږي. او دغه چینه چې ده په نوم د هغه ده نوم دغه کربوړي په نوم ده. او دغه څو کاله صاحب انجینر صاحب دغه هغه وه وچه وه او سا کاله دغه وریها سره هغه سره دغه بیرته تازه شوه. څو کاله وچه وه ده؟ پنځه کاله ده شپږ کاله. پنځه شپږ کاله وچه وه. څونه وخت کېږي چې بیرته تازه شوې ده؟ دغه فقط د یوه میاشت پیش زه راغلم صاحب دا داسې لږ نم راته دا اوس بیرته صاحب تازه شوه. او دا ډېر علت یې څه ګڼئ ولې دا بیرته تازه شوله؟ دا علت دا ده صاحب چې څه کار له دې معلومېږي چې بارانونو کال څه او ډېر ښه کال وه. بارانونه تر اوسه اوري بعضې وخت او دغه منطقې ټولې صاحب دا تازه شوې دغه او دا تاثیر به ډېر غوچکال وي هم غوچکو تاثیر به او حتمي نو دا صاحب چې دا بېرته داست. درنو لیدونکو خبره دا ده چې دلته غوچکې جوړ شوي دي چې څو تصویران به موږ واخلو که تاسو سره به شریکو. او بله خبره دا ده چې په پغمان ولسوالیو شاوخوا درو ساحو کې هر مازدیګر باران وي. نو کله چې ډېر زیات ګرمي شي بیا څه وقفه یې پکې خو نوره مازدیګر د اوس هم څه ناڅه وریځ ښکاري او بیا د وریځ په نتیجه کې باران رامنځته کېږي. ښه بېرته راګرځو خپلې موضوع ته. دغه څونه وخت کېږي چې دا چینه موجوده ده؟ دا موجوده ده خو د تقریبا د دې به 50 کم زیات کلونه کېږي چې دا موجود ده صاحب. دا سپین ږیري ډېر قدیم خلک د موږ پلارګان واپس ولاړل. هغوی څه کیسې کولې د په هکله څه خبرې؟ دغه نوم د کربوړي چینه هغه چې تازه یې صاحب هغه سپین ږیرو به ویلې چې دې کار کې وایي ښه ده خوشحاله به وو. سپین ږیري څه ویلې چې د هغوی په یادښت کې دا کار شوی دلته چینه نه چا کار کړی نه صاحب چا کړی. دغه خدای له دغې پرخې دغسې اوبه راځي دغه په نام د کربوړي دغه ته سپین ږیري نوم کې ایښی ده او هغلته وه صاحب کاریز وه دوی د دغو پټۍ منطقه ده او دغه د کربوړي په چینه موږ ته چې سپین ږیرو قصې کوي دغه چې تازه وای دغه کال کې وای ښیي. محمدي صاحب مننه چې وخت مو راکړه. که دا راته ووایي چې مشرانو دلته چکر ته راتلو تفریح ته یا ګیلاس والوبالو به دلته خوړل؟ ولې صاحب دلته خو ډېرې دلته هغه وخت کې راتله دا زلمیان به راتله هغه به خپله صاحب ورته دې اوبو ته دا چې وشکې صاحب انجینر صاحب د دې کیفیت بل شی ده صاحب. محمدي صاحب د ځوانۍ د خبره دې وکړه کومه خاطره که راته ووایې؟ خاطره نو چې وایي صاحب تاسو سره خاطره انقلاب تېر شوی ډېرې کیسې تېرې شوي دي. ما خو دغه د اوس د خپله موږ په ماموریت کې وو صاحب د زراعت کې کار کوو او هلته اداري کارو کې وو صاحب. نو خاطره به تقاعد شوي؟ تقاعد صاحب دغه د بېکاره تقاعد هم د موږ اجرات نه ده سوی صاحب هغه دا دی. بیا هم الله دې اجر درکړي. ارامي غواړو الله دې اجر درکړي. تاسو مننه محمدي صاحب. زحمت دې ویسته. انشاءالله اوسئ خدمت کې اوسئ. تشکر صاحب. سلامات خدمت دې ورونه درته وي. انشاءالله اوسئ سلامات اوسئ. له محمدي صاحب څخه نړۍ مننه. اوس موږ سره څنګ کې چې کوم ځوان ولاړ دی زموږ ملګری حسیب الله نومیږي د سره به څو خبرې وکړو. لومړۍ پوښتنه به دا ترې وکړو چې دغه چینې ته ولې د کربوړي نوم اخلي؟ السلام علیکم انجینر صاحب. هغه دا ولا د قدیمه سپین ږیرو ویلې چې دا جو ساحه ډېره ده کړ هغه وروره دغه ټوله چې دا پرخه ده تر مؤثره پورې
دلته ډېر خوندور اوس به هم وروره خلکو وروره لمبل سبوي مازدیګر ډېر خوندور یخې اوبه دي اوبه هم چې دي هضم کوونکې اوبه دي اوبه یې وڅښو اوبه یې او ډېر دغه ساحه چې ده ګورخانه نومېږي ګورخانه بیا خلکو ویلې چې دلته داسې یو خیل دی د لیوانو ته ما به د لیوانو او داسې یو راوې و په همدې لارې وه بیا په همغه خاطره نه اوس خو نشته خبرې او بل دغه سوچ دغه غوچک د شانش کې دي ولا دغه ساحه کې اوبه کیسې دي دغه ساکولې خو بیخي بیا نام خدا اوبه پرېمانه دي ساحه شنه ده ورسره ډېر خلک خوشحاله دي او اول کې به خلکو وروره ډېر شکایتونه کوي چې اوبه نشته او دا هغه ده اوس په دې خو ټول خوشحاله دي هر سړی خوشحاله دی د کربوړي نوم اخیستو وجه څه دلته کوم کربوړی شته والا دلته خو موږ خپله هم لیدلي کربوړي نه وځي همدا د اوبو ځي بیرون نه ګرځي هماغه اوبو کې دویم اوسېږي دا خو بیا د اوبو د څښلو هم دي چې دا پاکې دي دا دایم هغه د پاک دغه ساحې ده خپله او داسې خوندورې اوبه دي چې یو کرته یې وشکي انشاءالله بیا به بار راځي ورته چې والا دا دي خوندورې زه خو به یې وچکم که څه وشو ګوره نه هېڅ خبره نشته موږ یې دویم شکو وروره ډېرې خطرناکې یخې اوبه دي هضم کوونکي هم دي زه به څه وڅښم سیده والله که نه څه کوم هغه یې اول به یې هم وشکو ته څښې ته راشه که نه ته وڅښه چې تا زړه کې دا خلکو ته نه میلاویږي وروره داسې څه وایې نه ده وروره خیر اوسې مامور صاحب چې اشتباه نه دا پس ماشاءالله ډېر خوندور دي کربوړي په نام ګڼ هغه نوموي ته ولاړ کړو هغه نو سپین ږیرو نوم یې کوي دلته نسته چې ته خدای خوسته یو څه چې دی هغه چې تاسو به معلومات یې که نه وي د غرنیو ساحو اوبه ترخې وي لګي دا د معدنونو د ساحې څخه راوځي یا معدني مواد به وي نو د غرنۍ ساحې نه د اوبه چې وځي خوندورې وي د څنګ کې ورسره داسې ترخې وي او بیا کله چې د چای وڅکي که نه مامور صاحب کله چای وڅکي بیا چای ډېر خوندور وي نو الله مو راوله کله چې چای در باندې وڅکو د لاچي ویلو ضرورت هم نشته نو پروګرام همدونه بس دی کومې ساحې چې پاتې وو موږ هغوی به تصویران واخلو تاسو سره به شریک وو د تاسو مننه چې موږ سره وئ زموږ ویډیوګانې شریک کړئ ملګرو سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او کومې غوښتنې که لرئ کولی شئ چې کومنټ یې کړئ تر څو ستاسو په غوښتنې باندې دغسې ویډیوګانې جوړې کړو ډېره مننه